خلک ما ته دا تپوسونه کوي چې ستاسو فکر او ستاسو کوم چې خبرې دي او ستاسو کارونه کوم چې دي هغه خو د سماجي نوعیت سوشل ایشوز په شان دي نو دا ښه نه و چې تاسو ان جی او شروع کړی او یا د سماجي کارکون په شان کار کړی و نو خبره دا ده چې که زه د ابو خبرې کوم زه د ماشومانو حقوق خبرې کوم یا د ښځو حقوق خبرې کوم یا د تعلیم خبرې کوم یا د امنیت خبرې کوم دا سماجی خبرې نه دي دا سیاسي خبرې دي نو دا غلطي خو د خلکو ده چې دا د خبرو باندې نه پوهیږي چې دا سیاست دی سیاست دا نه چې مال یو ایم پی سیټ راکې ماته منسټري پکار دی نو زما زه بل سیاسي پارټیانو کې نو د ښځو دپاره لاره سیاست کې یا داسې پاور کوریډورز کې آسان نه دی ولې آسان نه دی آیا لامل یې څه دی آیا سیاسي ګوندونو کې موروثیت یا د پلار نیکه ګوندونه دي یا توندلاریتوب دی او که کومه بله وجه ده دا د پاکستان مسله نه ده او دا د پښتنو مسله هم نه ده اکچولی پوره دنیا کې داسې ده چې 22.3% پورا ګلوبلی دا پرسنټیج دی زموږ د پارلیمنټیرینز ښځې پارلیمنټ کې پوره دنیا کې لږ دي او زموږ خو دا اوس الیکشن شوی دی نو تمام سیاسي پارټیانو ته وګورئ نو زموږ ای سی پی کې الیکشن کمیشن آف پاکستان کې لیکلی دی چې ستاسو د ښځو نمایندګي کم از کم 15% پکار دی ټولو نه زیات خو دا دی چې نیپوټیزم یا ډینسټک موروثیت دی که ستا خاوند یا پلار پالیټکس کې نه یا ستا پرچی نه نو لاره نشته بل دا چې هراسمنټ ډیره زیاتی سیکشوال هراسمنټ ډیر زیاتی کورسیو بیهیویر ډیر زیاتی نو کوم خلک ښځې کوم چې پروفیشنلز دي د هغې دپاره اسمبلیانو کې ریسپیکټبل ځای نه نو د هغې فیملیز نه پرېږدي ځکه چې د عزت هم خبره ده دونه زیات مډسلینګینګ کیږي دونه زیات کنځلې او ماحول داسې نه دی چې چېرته پروفیشنل ښځې یا ریسپیکټبل فیملیز نه ښځې راتلل شي نو دا مسله ده بیا دینه زیات مطلب یو بله هراسمنټ یا بله مطلب ډېر زیاته یو تشدد هم شته ابیوز ډیره زیات ده ځکه چې که تاسو یو سټانس اخیستی دی او هغې باره کې پاورفل خلک کم چې دي هغه ستاسو سټانس سره متفق نه نو بیا اوبویسلی ښځو دپاره ډیره زیاته مشکله وي ځکه چې د هغې بچي د هغې خاوند او جابز والا مسلې دا هم جوړ دی شي په پاکستان کې تر ډیره پورې په نویو سیاسي ګوندونو باندې تور پورې کېږي چې دا اسټابلیشمنټ جوړ کړو یا غیر جمهوري قوتونه جوړ کړو شاید په تاسو باندې هم دا نیوکه کوي دا تور وي در باندې ګورئ خلک اوبویسلی ځکه چې زموږ تاریخ داسې دی چې که تاسو د شک سترګو نه ګورئ نو دا د انصاف خبره ده ځکه چې د ټول پارټیانو اوریجن انسپشن چې دی هغه ګیټ نمبر 4 نه شروع کیږي او زموږ دا سیاسي پارټي پاکستان ریپبلک پارټي یو تش سیاسي جماعت نه دی دا تاسو زما سوچ دا دی زما فکر دا دی چې دا به مونږ لیډران او یو سیاسي معاشرې کې بدلون راوستل پکار دی نو مونږ لیډران داسې جوړو چې مطلب دا یو ارګانیک غورځن دی زه خو بالکل عادت شوی یم چې خلک خو به مطلب شک کم کوي او خبرې خو به کوي خو مونږ به رو بیا لګیا یو او تاسو به ګورئ چې زمونږ یو پارټي ګراس روټس نه به اوچت کیږي تاسو یو خبرياله وای بیا مو له پخواني لومړي وزیر عمران خان سره واده وسو بیا و سیاست ته راغلی دغه د ټول ژوند سفر مو څنګه و ستونزې مشکلات و آغا غالب څه وایي چې موت سے پہلے زندگی غم سے نجات پائے کیوں نو دا یو چیلنج دی ژوند چې دی که نه دا کله چې ډېره زیاته کمفرټبل شي آسان شي نو بیا بورینګ شي که نه نو زه لا ژوندی یم نو چیلنجز خو به وي یو زه خو داسې نه ګورم زه خو دا ګورم چې دا زما ژوند ډېره زیاته ایکسایټینګ ده یو ایډونچر ده او دې کې چیلنجز یا مطلب داسې کارونه مال لیکل دي
کم چې ما سره دونه همت او دونه انرژي شته نو دا خبره نه ده چې د ژوند خو ستا مشکل ژوند به وي که نه زه هر کس د خپل لایف جرني یو کتاب لیکلی شي هغې باره کې خو obviously زمونږ کوم چې د ښځو چیلنجز دي هغه چیلنجز خپل کور نه شروع کیږي مور پلار سره خبرو کې یا خپل حقوق جنگ چې دي هغه بالکل مطلب کور نه شروع کیږي نو هغه چیلنجز دي خو I don't think چې دا ښځې ډیره زیاته سټرونګ دا تاسو ویل نشئ چې دا زه سټرونګ وومن یم او بل ښځه سټرونګ نه ده ښځه ده نو سټرونګ به وي یوه پوښتنه لا د عمران خان پاک له کوم بیا نورې نه کوم خپله په عمران خان باندې دا تور پورې کېدی چې د طالبانو ملاتړی دی طالبان سپورټ کوي کله چې تاسو ورسره وئ تاسو ته دا احساس و چې داسې دی که نه دا یو سیاسي تور دی چې په ده باندې لګېږي ګوره پاکستان کې دا طالبان کارډ چې دی که نه دا فیشن په شانتې دی کله کمیس اوږده کله کمیس ورکوټي که نه نو دا تش د یو سړی یا د یو سیاستدان مسله نه ده که تاسو خواجه آصف ته وګورئ دا اکراس د بورډ دی کله دا زمونږ مطلب ماته اوس ماته 80s والا پاکستان ماته او پېښور مې یادېږي هغه ټایم کې خو د امریکن کاونسلیټ او د مهاجرین دا زمونږ هیروز وکنه دا مونږ ته دا سبق چېرته نه زده کړي ده امریکن ایجنډا او امریکن بیانیه وه نو دا ټول سیاستدان کوم چې دي که نه پاکستان طرف ته د دې دا مسله ده کله ډیره زیاته خوشحالېږي چې دا خو ګوره طالبان ټیک اوور وشو خواجه آصف مې اوس وګورئ چې 2 ورځې مخکې ما اوس نوې یو بیانیه راغلې ده نو دا د تش د عمران خان مسله نه ده دا د ټول پارټیانو مسله ده چې کله تاسو ته خوښ وي نو تاسو وایئ چې او اسلامست ایجنډا یې خوښ دی او کله چې تاسو انټي اسلامست مطلب بیانیه باندې روان شي دا ټول ډیکټیشن او سکرپټ بهر نه راغلی دی دا سکرپټ امریکا کې جوړیږي او بیا موږ دا سکرپټ ریګرجیټیټ کوو او دا وخت که ما او تاسو چې اوس خبرې سره کوو نو د افغان میرمنو زه به خواته لږ لاړ سم هغوی دا وخت له کار او له تعلیمه منې دي لرې دي تاسو خپله یو پښتنه یاست د افغان یا هلته د پښتنو میرمنو ژوند ته څنګه ګورئ او که تاسو ګوند یا تاسو په واک کې راځئ په پاکستان کې له افغان میرمنو سره به څنګه مرسته وکړئ یا څنګه به ورسره ښه وکړئ ګوره دا ډیره زیاته افسوس خبره ده ځکه چې زما لایک سیټ چې زما خو سکولینګ پېښور کې شوې وه 80s کې او زما ډیره زیاته کلوز یو خو تاریخي مناسبت مونږ لرو افغان وروڼو سره او خویندو سره خو هغه ټایم کې دا مهاجرین راغلي نو زما فرست ملګري چې وه هغه یو افغان مهاجرین فیملی نه وه روحیه یې نومو او هغه ټایم کې دا نفرتونه نو دا ایجنډا د پروپاګاندا نو شروع شوی انټي ریفیوجی یا انټي افغان مهاجرین ډیره زیاته غلطه خبره ده چې د ښځو حقوق د ښځو تعلیم حقوق پولیټیکل اسلام او د اسلامست ایجنډا چې دا هم امپورټډ ده څنګه چې دا جنګونه امپورټډ دي ستاسو په فکر باندې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دې تاوتریخوالي لوی مشکل په څه کې دی او حل یې څنګه کېدلی شي ګور حل خو دا خلک وایي چې ډیره زیاته غټه خبره ده یا لویه پرابلم ده خو حل اکچولی ډیره زیاته آسان دی خو دلته هم د نیت مسله ده پولیټیکل ویل نشته دلته هم نشته هلته هم نشته ځکه چې مسله خبره دا وه چې زمونږ طرف ته دواړه طرف ته که ته ټرایبل بیلټ وګورې کومې سیمو کې دا مسلې دي مسله څه ده د ترګړي مسله ده او دا که دې چوکاټ کې تاسو خبرې نه کوئ چې ګوره افغانستان خوره به نه استعمالوئ ترګړي دپاره او پاکستان خوره به نه استعمالوئ تش دا خبره ده کنه د دې حل خو ډیره زیاته سمپل ده ټریډ از ا سولوشن خو تاسو اوس بلې خبرو باندې شروع شوی یو جنګویزم ښکاري
سوشل میډیا ته وګورئ اوس دې ټایم کې دا خبرې چې د ډیورنډ لاین مسلې حل کوي دا یو اضافي خبرې دي